سلامونه او نیکې هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. په 14 درس کې به درته د ګرامر برخه کې د واویل، سیمي واویل او کانسوننټ لیټرز په هکله معلومات وړاندې کړم. انګلیسي د الف او با توري د غږونو له مخې په دریو برخو ویشل شوي دي: واویل لیټرز غږ لرونکي توري، سیمي واویل لیټرز نیمه غږ لرونکي توري او کانسوننټ لیټرز بې غږه توري. لومړی واویل لیټرز غږ لرونکي توري له هغو تورو څخه عبارت دي چې د ویلو په وخت کې په خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کوي. غږ لرونکي توري عبارت دي له ا، ای، آی، او، یو. ا، ای، آی، او، یو. دا 5 توري غږ لرونکي توري دي. دوهم نیمه غږ لرونکي توري یا سیمي واویل لیټرز. نیمه غږ لرونکي توري هغه توري دي چې ځینې وخت غږ لرونکي او ځینې وخت بې غږه وي. په انګلیسي ژبه کې 2 نیم غږ لرونکي توري شتون لري: WY. دریم کانسوننټ لیټرز بې غږ لرونکي توري له هغو تورو څخه عبارت دي چې د ویلو په وخت کې په خوله کې د هوا بندښت رامنځته کوي. بې غږ لرونکي توري عبارت دي له B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. دا 19 توري چې دي دا بې غږ لرونکي توري دي یا کانسوننټ لیټرز دي. ملګرو تاسو ته مو د ګرامر برخه کې د انګلیسي د الف او با توري د غږونو له مخې در وپېژندل. هیله لرم چې یاد معلومات به مو خوښ شوي وي.